السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو، د اسلامي بیانونو له جملې څخه مې نن د مولانا سید حلیم هاشمي ډیر ښایسته بیان درته راوړی ده چې د مکې مکرمې د یوې ډېرې مشهورې ډمې کیسه یې راخیستې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته راغله. نو دغه بیان اورو، خو مخکې له دې نه چې بیان ته ورسو نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره شیر کړئ تر څو نورو مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو هم له اجر نه برخمن شئ. قدرمنو دوستانو، ځو همدغه بیان اورو، ویډیو تر اخره پرې وګورئ. د مکې مکرمې یوه ډمه وه. دې به دا مایلسونه به یې کول او په حجرو کې به ګډېده او خلکو به یې پیسې چنګلي. د دې دغه معاش او دغه د ګټې وټې ذریعه وه. خو چې کله په غزوه بدر کې ډېر شي کفار مړه شول، د مشرکین مکه هغه زور لږ کم شو. نو دا په دغې ورځو کې راغلي او مدینې منورې ته نبی علیه الصلاة والسلام لره راوي دا وی ای محمده صلی الله علیه وسلم وی دې له نه یم راغلي چې مسلمانه شوې یم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي څه بیا راغلي؟ صحابه کرام موږ پېژندله، ټولو پېژنده، مشهوره ښځه وه. وی څه راغلي؟ وی ما باندې به چې چا پیسې چنګلې خو تا ټول ووجلو. هغه سردارانو به په ما باندې پیسې چنګلې او خو تا ټول مړه کړلو. وی په مکه کې اوس زما ګزاره ګرانه ده، څوک را باندې د پیسو چنګلو نشته دی، مکه کې مې ګزاره نه کېږي. نو یې څه راغلی؟ وی دې له راغلم چې ته د خپلو ملګرو ته ووایې زما سره امداد وکړي، ما له څه پیسې میسې راکړي، زما اوس هلته ګزران ګران شوی. نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وویل وی که د چا څه وس کېږي دې له یې ورکړئ، بس د دې له چې چا څه وس کېږي ورکوي له چې ځي. صحابه کرامو سره د خپل وس موافق چا څه ورکړي چا څه ورکړي، پیسې وله ورکړې، د مکې نه څه کړله، د مدینې منورې نه د مدینې نه را رخصت کړه. خو چې کله دا د مدینې منورې نه راتله که نه، نو یو صحابي و، د هغه نوم حاطب بن ابي بلتعه، حاطب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه. دا بدري صحابي دی، بدر په غزا کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره شامل شوی و. نو چې کله دا راتله که نه، نو هغه وله یو خط یو چوټۍ ولیکله او په چوټۍ کې ورته دا ولیکل چې نبی علیه الصلاة والسلام په تاسو باندې حمله کوونکی دی او داسې کسان یې تیار کړي، داسې کسان لکه دریاب دی، دریاب په تاسو باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة والسلام. په خط کې دا ولیکل او د ښځې له یې ورکړو. لیدلی وي نه حتمي همدغه ویډیو در سره شیر کړئ تر څو نورو مسلمانانو ته هم ورسیږي او تاسو هم د اجر نه برخمن شئ. حتمي دا ویډیو در سره شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ځو پاتې بیان ښځې له یې ورکړو، دا به د ځان سره ووسي، مکه کې به هلته هغوی ته دا خبر ورکړي. دا ښځه را روانه ده، نبي علیه الصلاة والسلام باندې وحی راغله، جبري علیه الصلاة والسلام راغی، وی د الله پاکه پیغمبره ستا راز پاش شو، ستا چې د کوم راز خبره وه هغه مکې والو ته ورسېدله. یوه ښځې سره خط دی او حاطب بن ابي بلتعه وله ورکړی دی او هغه ښځه په روضه خاخ مقام کې روانه. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام درې تنه مقرر کړو، درې صحابه کرام مقرر کړو، حضرت علي رضی الله تعالی عنه، حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه، حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه. دې دریو صحابه کرامو ته اسونو ته وخیږئ اسونو ته او شابه هغه ښځه درنه ګورئ، هغه خط مکې مکرمې ته ونه رسئ، هغه خط تر مکې ته ونه رسئ. دوی او په روضه خاخ کې به یې لاندې کوئ. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل په روضه خاخ کې به یې لاندې کوئ. بس ښځه په اوښ باندې روانه وه، دوی اسونو ته وختل، را روان شول درې واړه صحابه کرام. او چې څنګه یې روضه خاخ مقام ته راورسېده، ښځه یې هم هلته لاندې کړه چې ویې رسوله. بس اسونه نه راکوز شو، د اوښ موارې وله ونیو، اوښ یې ورله کېنه او ښځه یې ترې راکوزه کړه. ښځې ته یې خط راکړه، خط راکړه. ښځه زما سره خط نشته دی. وی خط در سره شته دی، خط راکړه. اوښ یې ورله ولټو، د دې چې کوم سامان و هغه یې تار په تار کړو خط و. د ښځې چې کومې کپړې وي د هغې تلاشي واخیسته، خط نشته دی. اوس خط در سره میلاویږي نه، ښځې ما سره څه شی نشته دی. علي رضی الله تعالی ته وفرمایل وی زما پیغمبر چې څه وایي هغه رښتیا وایي، زما پیغمبر تر اوسه پورې دروغ نه دی ویلي. او هغه وایي چې د دې سره خط دی. وی دا خط روباسه که نه قسم په الله کو ستا کپړې ایستل راشي، کپړې به در نه وباسم، کو ستا کپړې ایستل راشي په که نه دا به در نه وباسم، خو دا خط په راکړئ مونږ ته. خط در سره شته دی، خو ته ډېر وایي چې ما سره نشته دی، خو زموږ پیغمبر ویل چې دې سره خط و. یقینا موږ ولټو چېرته شته دی، موږ خپل وس وکړو خط نشته دی. خو چې پیغمبر وایي خط ورسره شته دی، نو صحابه کرامو د هغوی د نبي علیه السلام په خبره داسې کلک یقین و، ستا سره خط موجود دی. ښځه پوه شوه چې په هېڅ حالت زما مخکې تلو نشته دی. نو دا کمسۍ یې داسې اوچته کړه او د کمسۍ د لاندې په دې ویښتو کې غوټه کړی و، د سټ سره د کمسۍ د لاندې په دې ویښتو کې دا تعویض ایښی و، داسې تعویض غوندې یې جوړ کړی و، دا خط نه دلته یې پټ کړی و. چې پټ کړی کمسۍ ته یې لاس کړه، خط یې راویستو، ور یې ولکړو. چې ور یې وکړو هغې ته یې وسو ته ځه خط یې راواغستو، نبي علیه الصلاة والسلام له یې راوړو. چې راوړو نبي علیه الصلاة والسلام خط کوله وکړو، ته پړاو شو. نبی علیه الصلاة والسلام حاطب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه دا صحابي وغوښتو، دا کار دې ولې کړی دی؟
دا کار دی ولې کړی دی صحابه کرام څه غوسه دي عمر رضی الله تعالی عنہ ټول اورستری د نبی اسلام ته بار بار وایي د الله پاک پیغمبر ماته اجازه راکا د دې منافق دا سر وما دغه موږ سره ډیره غټه دوکه وکړه ماته اجازه راکا چې دې منافق نه دا سر والوزم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي راوته حاتب ابن ابي بلتعه حاتب دا راته وجه دا کار دی ولې کړی دی دا دی ولې کړی دی اگر ته د الله پاک پیغمبر زه خپل خبره کوم خو په ما باندې تلوار مکوئ چې زه خپل خبره پوره کوم ما باندې تلوار مکوئ نبی اسلام وایي تاسو وایي د الله پاک پیغمبر قسم په الله کو زما په اسلام کې زره بره فرق راغلی زه مسلمان یم دا کار دی ولې کړی دی د الله پاک پیغمبر د یوې مجبورۍ نه مې کړی دی د مکې مکرمې نه چې څومره صحابه کرامو هجرت کړی دی کنه او هلته یې ښځه بچي پاتې شوي یا نور څه پاتې شوي نو هلته یې رشته دار شته د هغې خیال ولا ساتي وی زه د مکې نه راغلی مدینې منورې ته خو زما ښځه او بچي په مکه کې پاتې شوي دي او هلته زما یو رشته دار هم نشته چې د هغوی خیال وساتي په مکه کې زما هېڅوک نشته دی ښځه بچي مې خوشې پاتې شوي هېڅوک نشته دی د الله پاک پیغمبر دا کار ما صرف د خپلې ښځه او د بچو دپاره کړی دی ما وی چې نبي علیه الصلات وسلام چې څه کوي دا به الله هسې کوي زما په دې خط باندې دا پاتې کېږي نه الله نبی علیه السلام ته هسې فتح ورکوي خو په هغوی باندې به زما لږ غونته کې احسان راشي نو زما د ښځې او د بچو به لږ خیال ساتي هغې ته به تکلیفونه هلته نه ورکوي زما بچو ته هلته تکلیفونه نه ورکوي دا کار مې صرف دې دپاره کړی ما داسې کار وکړو چې هغه الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر هم نشي رسولی زما دې خط الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر نشي رسولی نبی علیه الصلات وسلام ورته وفرمایل تا رښتیا وویل تا هم تا دا کار ته مسلمان یې خو دا کار تا صرف دې دپاره کړه تا رښتیا وویل تا داسې وکړلو عمر رضی الله تعالی بیا فرمایي وایي د الله پاک پیغمبر سر ته هم دا منافق دی دا منافق دی نبی علیه الصلات وسلام دا مخ مبارک داسې سور شو او عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل یا عمره تا ته پته نشته چې دا بدري صحابي دی دا په غزوه بدر کې شامل شوی نه دی الله تبارک وتعالی د هغې متعلق ویلي چې تاسو څه کوئ تاسو جنتیان یې دا جنتي صحابي دی او ته وایي چې زه ترې سر ومه دا بدري صحابي نه دی عمر رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده سترګو یې اوښکې روانې شوې په ژړا شو او نبی علیه الصلات وسلام ته وفرمایل الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ډېر ښه پوهېږي ما غلطي وکړه د الله پاک پیغمبر زه پوه نه شوم نو دا یو هیله چې ویډیو مو تر پایه پورې کتلې وي او یو څه مو ترې زده کړي وي حتمي دا ویډیو تر نورو پورې هم شیر کړئ چې هغه هم یو څه ترې زده کړي او تاسو ته الله پاک اجر پیدا کړي نو د همدغسې نورو اسلامي بیانونو لپاره زموږ چینل حتمي در سره سبسکرایب کړئ او موږ تل په دعاو کې یاد ساتئ دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو تر بلې د الله په امان والسلام